السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو د خوشحالۍ ځای دی د هغه ځای ویډیو چې موږ کړې وه د دوو مسجدو دپاره، یو د نننو مسجد دپاره او بل د نرنو مسجد دپاره. الحمدلله زموږ دوستانو تاسې کار شروع کړئ، انشاءالله موږ به سره مرستې وکړو. موږ عملا کار شروع کړلو. تاسې به دغه ځای وګورئ چې ډېر لوړ و. دغه ځای موږ راټیټ کړلو، آماده مو کړلو او په دې کې اوس هم کار لګیا ده. تاسې که کوز وګورئ کار لګیا ده. انشاءالله هغه ځای به هم اوروو. دا به ټول اوریږي. هغې نه وروسته به دې باندې دوه ښایسته مسجدونه جوړېږي انشاءالله او ستاسو په مرسته باندې. موږ کار پیل کړلو. الله ته امید شته چې انشاءالله زر تر زره جوړ شي. یو څه باندې زه ډېر خفه کېږم. کله چې موږ سره زموږ خویندې را سره وي، هغه سړک په سر باندې ولاړې وي، لمنځونه ونه کړي، هغې نه لمنځونه قضا شي، موږ مسجد ته لاړ شو، لمنځونه وکړو. دغه ټکی ما ډېر ځوروي. په همدغه خاطر باندې د خویندو دپاره هم دلته مسجد جوړوو او هم زموږ د وروڼو دپاره لاندې مسجد جوړوو، دوه مسجدونه جوړوو. ولې زموږ خویندې هم حق لري چې هغې دپاره مسجد جوړ کړو، هغه به لمنځونه وکړي او دې دپاره آرام ځای وي، پرده کې ځای وي او سطر کې ځای وي. دا دواړه کارونه به انشاءالله کوو. قدرمن لیدونکو دغه ځای تاسې ګورئ، دلته به د زنانو مسجد جوړېږي ښه ښکلی. دیوال به یې وي، سطر پرده به یې وي انشاءالله. هغې تر څنګ کوز هم کار لګیا د هغه ځای به اوریږي انشاءالله. هغه مسجد چې تاسې ګورئ، هغه مسجد به هم انشاءالله هغه به هم شهیدوو. هغې په ځای به یو ښایسته مسجد بل جوړوو. راځئ په دې مهم ځای کې موږ سره برخه واخلئ. که د هر څه تاسې د وسه کېږي، که یوه تیږه وي، که یوه شګه وي، که یوه خښته وي، که 2 روپۍ هم وي تاسې وسه کېږي، راځئ موږ سره په دې کار کې مرسته وکړئ تر څو دغه عمومي سړک باندې چې هر څوک تېرېږي دلته لمونځ وکړي، ثوابونه او اجرونه موږ تاسې پسې ټولو سې رسېږي. ځکه دنیا تېرېدونکې ده. مخامخ به تاسې ته ښکاري چې هلته یوه هدیره ده. په هدیره کې خاموشه خاموشي ده. هلته نه جنګ شته، هلته نه ضد شته. هلته هر څوک خپل حساب ورکوي. هلته هر څوک خپل اعمالو سره د هغې نه هر څه پاتې شوي دي. که دولت و، که پیسې وي، که جایداد و، هر څه ترې پاتې شوي نن یوازې دي. نو دا ویډیو په دې هیله باندې پای ته رسوم چې بل ځل هم درته ویډیو وکړو او د دې کار مونږ تداو شروع کړی وي او روان وي لاخیره. پر بیا ښې چارې ښه وخت. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم